د لوی رب په سپېڅلي نامه ټولو د فیسبوک مینوالو ته چې موږ په دې وخت په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک موږ بې وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه. نن زه او نجیب راسا صاحب یو ځل بیا د خپلې سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو سره یو. نن به زه د مولانا فضل الرحمن صاحب یوه لنډه ویډیو له تاسو سره شریکوم چې مولانا صاحب څنګه د افغانستان د حکومت او د طالبانو پر مخ دوه رنګي پالیسي په مخ وړي یا دوه مخي پالیسي پر مخ وړي. په هغې به یو څه خبرې کوو. راسا صاحب غواړي د الله اکبر چې د مختلفو د افغانستان د مختلفو ولایتونو یا د ولایتونو د پلازمینو څخه د الله اکبر ناره پورته کیږي. راسا صاحب هغې باندې به یو څه خبرې کوي. نو زه لومړی دا خبرې چې دي دغه تاسو سره دغه ویډیو څخه شریکوم. دغه ویډیو د مولانا فضل الرحمن صاحب د ډېره لنډه ده، تقریبا 10 ثانیې یا سکنډه به وي. به پرې خبرې وکړم، یو څه پرې ویل غواړم او تاسو اول دا ویډیو لږ وګورئ په اردو ژبه ده، خو خیر به په پښتو کې وژباړو. हुकूमत होने का माना ये नहीं है कि मुल्क आपका हो गया। बहुत शुक्रिया मौलाना फजल रहमान साहब जरगे में तशरीफ लाने का। पहले बहुत मीठे पूछे, ये अभी आपने गैरत की बात की तो एक सवाल बाद औक़ात हम जैसे तालिब इल्मों के जहन में आता है कि ये जब आपकी खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत थी और बलूचिस्तान में भी, और नेटो की दोनों सप्लाई इन रस्तों से जाती थी, उस वक्त अभी जिस गैरत को आप डिमांड कर रहे हैं उस वक्त आप लोगों ने ये क्यों डिमांड नहीं किया? 5 साल में एक दिन के लिए आपने सप्लाई नहीं कल भी हमारी हुकूमत होगी तो हम यही कहेंगे। सूबाई हुकूमत कभी विफाक के रास्ते में खड़े होकर उनके साथ हाथापाई नहीं करती जी। सूबे में हुकूमत होने का माना ये नहीं है कि मुल्क आपका हो गया। बहुत शुक्रिया मौलाना फजल रहमान साहब जरगे में तशरीफ लाने का। मलगुरो सगज दा विदो बिता खाता कम बेता सर द खबर तफसर कोम او تاسو دا کوم کومنټونه چې راځي دا باید د ښکارا شي چې به اول په ټولو ملګرو ته زما ډېر سلامونه او هغه ملګرو چې د الله اکبر ناره لیکلي هغه ته ډېر زیات مننه. دا غوښ څخه مسله د سیو تاسو د مولانا فضل الرحمن صاحب ویډیو ولیدله. مولانا صاحب په دغه ویډیو کې ته سلیم صافي پوښتنه وکړه چې تاسو چې په وخت کې تاسو په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې تاسو حکومت نو د دې ځای د ناټو اکمالات یا منګو ته سپلای ملي شو دا کېدل او هم دغه بلوچستان کې ځنې اډي او دغه د پاکستان په ځنې نورو ساحو کې د امریکای په دغه اډو څخه د پاکستان د اډو څخه په طالبانو بمباري کوله او په افغانانو به هم کوله. نو تاسو ولې لکه چې د غیرت خبره کوي تاسو ولې دا غوي مخونه نیوله؟ نو دا ورته په جواب کې وایي چې زه خو د لګاغي ته وفاقي حکومت وایي نه چې د مرکزی حکومت خلاف باندې خو زه لکه یو صوبه ما یا ولایت ما زه خدای په خلاف نشم را پاسېدل. نو دا یو دوه مخي پالیسي ده چې دا په مخ باندې وړي تر پاسېدل نشي. ته خو یو لاریون یا یو غکم تا پورته نو کو چې په وخت کې تا یو غک پورته کړی چې ولې دغه زینه دغه د مسلمانانو خلاف چې موږ یو اسلامي گاونډیم دی د دې څخه د پاکستان څخه د تیاری د ځینې پرواز کوي او طالبان او نور افغانان بمباري کوي. طالبان پلاس کې اکثره باغ په کلو په دې ځنې به بمباري کوي چې باغ کې ډېر بې ګناه افغانان په شهادت باندې رسیدل. مګر دې هیڅ کله د غږ پورته نه کو ځکه دا چې هر ایجنډا ورته د پنجاب آرمي زو د پنجاب آرمي هم چې هغه ورته ور کوي دا مغه ایجنډا په مخ باندې وړي. دا د افغانانو په دغه کومه د ضرور لسیزولای چې دا افغانانو کومه وینه بهيږي په دې کې ډیر زیات د دې د ګوند لاس هم ده. یو بل ویډیو ما سره وکړه هغه ما سره اوس نشته ان شاء الله تعالی هغه به ډاونلوډ کوم به لتا سره شریکوم چې په دې کې دغه د پاکستان د آی اس آی پخوانی مشر جنرال حمید ګل هغه ویل چې احمد شاه مسعود چې دی لکه د چې هر وخت کې کابل ته ځم په وخت باندې کابل باندې د شورای نظر او سره په څنګ کې دغه نور ځنی ګوندونو په مشترک ډول باندې دی په وخت حکومت نو دی ویل چې کله ځال ته زما نو زما شپه چې وای ک دوی دازه د احمد شاه مسعود سره تیروم. نو دلته دوی د ازمنګ ځنی مشران چې دي یا ځنی ګوندونه چې دي دوه همیشه لبار نه دغه کیږي اکمالات دوی د بار نه کیږي. دوی خپل هیواد ته مخلص نه دي. لدې څول سيزو رئیسي د جګړه روانه ده. ما یو بل ویډیو نن کتل چې لکه پسپین بولدک کې افغانان څنګه د بلوچستان په طرف باندې روان دي او په دغه لین باندې دغه تیریږي دغه د سپین بولدک په لین باندې. نو که چیرته زموږ په هیواد کې امن وي
او دا جنگونه نه وي نو څه ضرورت و چې موږ به په هر شي دپاره لکه بلوچستان یا خیبر پښتونخوا ته روان وي ځکه چې دې په خاطر باندې چې زموږ په هېواد کې جګړه روانه ده موږ افغانان په خپل هغه دغه تعمیرات ورانو کورونه ورانو روغتونونه ورانو ښوونځي ورانو پوهنتونونه ورانو او بیا وروسته بېرته چې کله ضرورت شي نو بیا هم دغه علاج معالجې دپاره بیا ویزې اخلو په قطار باندې ډېر زیات افغانان ولاړ دي هاخوا چې دغه خط څخه تیر شي او لاړ شي خپل علاج په خاطر باندې روغتیا په خاطر باندې په دې کې د ملت هیڅ ګناه نشته د ولس ګناه نه ده دې کې ګناهګار اکثره دغه ګوندونه دي که هغه پخواني وو که د خلق او پرچم ګوندونه او که جهادي ګوندونه دوی بل ځای بهر روزل کېږي افغانستان ته راځي بیا غواړي چې په زور باندې په ولس باندې حکومت وکړي ولس سره مقاومت کوي او همدغه جګړه به همداسې بیا دوام پیدا کوي ځکه دوی همیشه لاسپوڅي د نورو هېوادونو او بل دا کار دی چې ځینې وخت کې صرف د دغه په وخت کې د شهید سردار داود په وخت کې په هغه وخت کې ځینې دغه کوم ګوندونه چې تلي دا خو بیخي لاسپوڅي چې په هغې کې جمعیت اسلامي یو لوی ګوند ځکه چې په هغه وخت کې په افغانستان کې شرعي نظام هم اسلامي قانون هم پکې او د هغې باوجود دوی لاړه ورته دغه ایس آی روزل او بیرته د افغانستان په خلاف باندې استعمالول او افغانستان یې پرې خرابوه او دوی سره په دغه خرابۍ کې شریک وو همدغه و چې د افغانستان دا وخت د داود حکومت کمزوری شو او هغې به خلق او پرچم ته لاس ورکړو او خلق او پرچم به یې په دتا وکړه که چېرته په هغه وخت کې دوی هغه حکومت نه وی کمزوری کړی او دوی په خلاف باندې راپاڅېدلی نه وی او پاڅونونه یې نه وی کړی نو بیا به هغې سردار داود چې و شهید سردار داود هغې به کېدای شي هغه نورو ګوندونو ته به یې لاس نه وی ورکړلی خو دا خو تاریخ دی اوس په دې ډېرې اوږدې خبرې نه کوو مسله د الله اکبر ده په دې باندې به وروسته نجیب خبرې وکړي راساسې به تاسو ته د هغې باره عقل یو څه ووایي نو نن خبرې لنډې کوو انشاءالله تعالی زه به بیا د یو بلې ویډیو سره راځم هغه به بیا تاسو ته ښکاره کوو داسې هره ورځ او ځینې نور ملګري به هم بیا دې ته بلنه به ورکوو چې موږ سره په ژوندۍ بڼه په دې پروګرامونو کې برخه واخلي راسا صاحب تاسو د الله اکبر په اړه کې څه ویل هغه تاسو یې ووایئ ځکه چې هغه موضوع مې تاسو ته پرېښودله الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو زماني صاحب شروع مې په الله اکبر وکړله ځکه چې ډېرې نورې خبرې تاسې وکړلې ډېر د په هېواد کې په افغانستان کې دوستانو دا اوس ډېر زیات حساس شرایط دي او دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی ځکه چې هر افغان د دې مسؤلیت لري چې په هغه خاوره کې ژوند وکړي د هغې اولادونه د هغې ټول هغه د ژوند ټول سهولت باید په هغه ملک کې واوسي او دغه ملک اوس زموږ اوس مستقیما د آیسای او د آیسای د ملیشو سره په جنګ استو او غواړي چې هغه خپل آینده ټول پروګرامونه د طالب په جامه کې یا د بل په جامه کې په افغانستان کې پیاده کړي او موږ په صلحاو کال نور وروسته لاړ شو تر څو موږ د یو غلام په شکل باندې د بل غلام چې د خپل هم غلام یا بیا موږ د دې د غلامانو په شکل باندې په دغه منطقه کې واوسېږو چې دا زموږ په مجموع کې زموږ کلتور زموږ فرهنګ زموږ تمدن دغه ټولو ته یوه لویه یعنې کاملا لویه ضربه ده نو دوستانو دې خاطر باندې ډېر اساس شرایط دي او دا ډېر ښه کار دی چې اوس په دې شرایطو کې په یعنې خپل افغانان رایج شول ورو ورو په دې پوه شولو د جنګ په ماهیت پېښ شوي دي په کلونو باندې په دې هر څه پوه شولو چې طالب په دې شکل راځي یعنې دا یو ډېر یو غټ دغه د مثال دی دنیاوالو ته او ټولې دنیا ته دا یو غټ دغه ورکوو چې موږ وګوره چې موږ هم مسلمانان یو ځکه چې موږ ټول وایو الله اکبر دا په دې معنا چې الله واحد دی یعنې موږ هم مسلمانان یو نو الله اکبر الله لوی دی او الله لوی دی او بخښنه غواړم الله لوی دی یعنې هدف دا دی چې په دې کې د یو مسلمان او د بل مسلمان وژنه یعنې دا مطلقا ناروا کار دی او هغه یعنې دې ته د الله اکبر په دې معنی چې دا د دې دولت د دې سرتیرو او د دې ټولو په ملاتړ باندې دغه افغانان دا کار کوي ځکه چې په دې اوس پوه شوي دي ځکه که دا حالت داسې بد نمبر تر شي دی بیا په دې باندې پوهېږي چې موږ به په کلونو بیا بېرته خپل ځای ته رانه شو ځکه اوس ماشاءالله دی یعنې دغه نوي ځوانان چې زه ګورم دا ټول په دې باندې پوهېږي او په دا دلیل او د منطق دا استدلال لري چې اوس په دغه شرایطو کې باید په دغه شکل باندې موږ برخورد وکړو نو انشاءالله د افغانان رایج شوي دي او دا هر څه لږ به وخت ونیسي او بېرته به انشاءالله دا هر څه به نورمالېږي انشاءالله
نو زه ډېرې خبرې نه کوم زماني صاحب تاسو ته وخت درکوم او که چېرته احیانا په لنډو خبرو باندې چې پیغام ولري یا دغه ولري شریک دي شي خوشحالېږو. مسله داسې ده د الله اکبر په اړه به زه یو څه خبرې نورې وکړم. الله اکبر چې دوی وایي لکه دا الله اکبر یوازې دوی نه وایي، دا مجاهدین هم وایي او طالبان هم وایي او اوس زموږ د اوسنی حکومت هم وایي. د دې مقصد دا دی چې په دواړه لوري باندې چې دي مسلمانان دي او دواړه الله اکبر وایي، نو چې دواړه الله اکبر وایي جنګ ته ضرورت نشته، باید دغه مسله د سولې د لارې حل شي. ځکه که دا جنګ ته موږ دوام ورکړو زموږ د هیواد اقتصاد د منځه ځي، زمونږ به دا هیواد یو په بیا په کنټرولو باندې بدلیږي. نو دې په خاطر باندې باید اول زمونږ مهم او اولنی ضرورت چې دی هغه سوله ده. سولې لپاره باید کار وشي. ځکه وګوره زمونږ افغانۍ یو څه قدر او قیمت لري، د کالدارې نه جګه ده یا لوړه ده. پخوا چې په هغه پخواني جنګونو کې چې د مجاهدینو او هغه بیروسه خپل میندو کې سره شروع کړل، په هغه وخت کې د افغانۍ قیمت چې هغه بیخي په وجوبه خلکو وړل او هیڅ ارزښت نه درلود، لکه د کاغذونو غوندې شو. په دې وروستو کې افغانۍ به یو قدر قیمت پیدا کړی دی. دشمنان نه غواړي چې زمونږ دغه د افغانۍ قیمت هم دغه رقم باندې پاتې شي. نور دا کوم پرمختګ چې افغانستان کړی دی دام نه غواړي، که په هغه په هر لحاظ باندې، که په نظامي لحاظ باندې، که د تعلیم په لحاظ باندې، که د پرمختګ نور دغه د سړکونو او د جوړولو په باره کې، که د بندونو په باره کې یو څه پرمختګ شوی دی، دا اوس بیرته غواړي چې دا یو ځلې بیا لکه د تیر په شان باندې هغه کوم چې په 96 نه د مخه او تر 2001 پورې وو چې هر څه په کډوالو بدل شوي وو. زمونږ ډېر زیات مهمات چې هغه وخت کې د عسکري وو هغه همدغه د ځینې جهادي تنظیمونو د لارې په مفته کې خرج شروع په نورو هیوادونو باندې. نو هغې د خپل هیواد دپاره خیانت کړی دی. نو اوس یو دفعه بیا دا ځینې سیستمونه جوړ دي، نو د دې د ورانولو دپاره بیا دښمنان لګېدي چې دا وران کړي. نو موږ به کوشش دا کوو که طالب دی که حکومت دی، دا باید داسې کوشش وکړي چې د سولې د لارې دغه پروګرامونه پر مخ باندې ویسي او افغانستان یو دفعه بیا ورانولو ته پرېنږدي. ځکه په دې کې ډېرې زیاتې ښځې کونډې کېږي، ماشومان یتیمانان کېږي، د هغې د سرپرستۍ بیا څوک نه او هغه په ډېر مشکل سره خپل ژوندونه تېروي. خو هغه خلک چې جنګېږي هغوی ته دغه معلومات که ورته وي، خو هغې قصه کې نه وایي زموږ فامیلونه یا کورنۍ په ارامه باندې ژوند کوي، هغه نه د چا د نورو د کورنو په کیسه کې دي، نه د هغوی د بچو په کیسه کې دي، بس جګړو ته دوام ورکوي. په دې کې به بیا څومره کورنۍ چې دي هغه به بې ځایه کېږي، هغه به د خپلو کورونو څخه نورو ځایونو ته یا نورو هیوادونو ته کډوال کېږي، چې دا کډوالي او دغه نورو ځایونو ته تګونه دا هم یو ډېر زیات ذهني اذیت ورکوي، ماشومانو ته هم ورکوي او خلکو ته هم ورکوي. او ځینې خو بیا بیخي د تېښتې دپاره هغه دغه هم نه لري، هغه کوم اقتصادي دغه نه لري چې دا چې د خپل هیواد نه بار لاړ شي یا په خپله په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته کډوال شي. ځکه چې صرف دغه کار به صرف هماغه مالدار او سرمایدار کولی شي. او سرمایدار د جنګ کیسه کې بین دی، ځکه چې د هغې هر یو فامیلونه څوک په قطر کې دي، څوک په اروپا کې دي، څوک په امریکا کې دي، کاناډا کې دي، په نورو هیوادونو کې ناست دي، په هند کې ناست دي، په پاکستان کې ناست دي. صرف هغه خلک چې اجر او تکلیف یې هغه بېوزله خلک دي. نو په دغه بېوزله خلکو او په دې بېوزله مسلمانانو باندې رحم وکړئ، که هغه حکومت د خوا نه دي، که د طالبانو د خوا نه دي، دوی ته تکلیف مه ورکوئ. الله تعالی به تاسو خپله تاسو به داسې لوی عذابونه درکړي چې خپله بیا به په دې باندې ودردېږئ. نو زه نورې خبرې نه اوږدوم، خبرې را لنډوم. تر بله ویدیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. تر بیا د لوی الله جل جلاله په امان.